السلام علیکم دوستان، امید لرم چې روغ جوړ او په خیر به یاست. زموږ چینل پښتو ټکنالوژي له یو وار بیا په خیر راغلاست. دوستانو د نن په ویډیو کې زه غواړم تاسو ته یو دی ایپ در وښیم چې دغه په ذریعه تاسو کولی شئ چې د جومات په ټایم باندې خپل موبایل اټومیټیکلی سایلنټ وساتئ. نو دوستانو تاسو څنګه کولی شئ چې خپل موبایل د لمانځه په ټایم باندې سایلنټ وساتئ؟ نو دوستانو زه تاسو ته د ایپ درښیم. تاسو به راولاړ شئ، اول واره به د خپل موبایل پلی سټور خلاص کړئ. د پلی سټور په سرچ کې به تاسو وکاږئ پرییر ټایم سایلنسر. دوستانو که تاسو د لاندې د خوا څخه په دویم آپشن کې وینئ پرییر ټایم سایلنسر ته به دا پر ووایي. که تاسو په د اوله لیکه کې اوټو سایلنس ایټ پرییر ټایم وینئ دوستانو، تاسو به راولاړ شئ، دا به انسټال کړئ. دوستانو دا ایپ مدد سره تاسو کولی شئ چې خپل موبایل د جومات په ټایم باندې اټومیټیکلی سایلنټ وساتئ. که څه هم ستاسو دا ویر شي چې موبایل زه سایلنټ کړم د لمانځه په ټایم باندې، نو هېڅ پروا نه لري. که ستاسو په موبایل کې دا اوټو پری ټایم انسټال کړی دی، نو تاسو ته ضرورت نه پیښیږي چې خپل موبایل سایلنټ کړئ، ستاسو موبایل به اټومیټیکلی سایلنټ کېږي. نو دوستانو تاسو به راولاړ شئ، اوټو سایلنس ایټ پرییر ټایم به انسټال کړئ. ته چې کله دا ایپ انسټال کړئ بیا به خلاص کړئ. اوپن آپشن که ته وینئ دوستانو، دا ایپ په موبایل کې خلاص کړئ. چې دوستانو دغه بعد به له دا پیج په مخه درشي. په دا پیج کې که تاسو وینئ د لاندې د خوا څخه په دویم آپشن کې پرییر ټایم سایلنسر ستا د موبایل سیټینګز دا غواړي چې آیا ته غواړې چې په خپل موبایل کې په ایپس کې دا ایپ انسټال کې خلاص کې. دوستانو تی د مخ ته چې کوم آپشن لیکلی دی نوټیفیکیشن تی به دا اون کړئ. چې دوستانو ستاسو په موبایل کې به دا پرییر ټایم سایلنسر اون شي، خلاص به شي. چې دوستانو که تاسو په دا پیج کې وینئ انسټرکشنز یو څه هدایت یې درکړي دي. که تاسو په دې باندې سر نه خلاصېږي هېڅ خبره نه ده، زه تاسو درښایم. سیټ سلا ټایمینګ که تاسو وینئ لاندې تی به دا پر ووایي. دوستانو دغه بعد به تی راولاړ شئ، که تی له به دا پیج په مخه درشي. په دا پیج کې که تاسو وینئ د شپږ سره لمونځونه یې ورکړي دي، د سهار، د ماپښین، د مازدیګر، د ماښام، د ماخوستن او سره سره د جمعې لمونځ. نو دوستانو تاسو به راولاړ شئ، په دا اوله لیکه کې چې ورکړي دا خو د لمونځو نومونه دي. دغه سره په څنګ کې چې کومه دویمه لیکه ده فرام، یعنې د څه ټایمه څه غواړئ چې ستا لمونځ ستا جومات د څه ټایمه څه شروع کېږي او تر څه ټایمه پورې، هغه به بیا موږ په دا بله لیکه کې وکاږو. نو دوستانو د سهار د لمانځه ټایم به زه تاسو در وښیم، نور به تی په خپله سیټ کړئ. دا فرام که تاسو وینئ دوستانو په اوله لیکه کې د فجر د سهار د لمانځه مخته د 12 بجې لیکلي دي، تی به دا پر ووایي. چې دوستانو تاسو به راولاړ شئ، د خپل د سهار د لمانځه ټایم به وټاکئ. دوستانو که ستاسو لمونځ پر 6 بجې کېږي نو تی به 6 بجې وټاکئ. دغه بعد څو منټه بالا دی هغه به وټاکئ. که چیرې جومات پر پاو بالا 6 بجې کېږي نو تی به دا ټایمینګ وټاکئ. د پاو بالا 6 بجو څخه تر 2 بجو پورې جومات کېږي نو هغه ټایمینګ به موږ وټاکو په دا دویمه لیکه کې. دوستانو د 6 بجو څخه به موږ دا ټایمینګ وټاکو تر د پاو بالا 6 څخه تر 6 بجو پورې 15 منټه به ورکو. ته اوکې آپشن به پر وو. چې دوستانو دا ټایم ما د خپل موبایل د لمانځه ټایم د سهار سلیکټ کړئ، منتخبه مې کړئ، وم ټاکئ چې د سهار د په بالا 6 بجو څخه تر 6 بجو پورې به زما موبایل سایلنټ وي. که زه پخپله نه کړم سایلنټ، دی پخپله سایلنټ کېږي. که څه هم ما له د لمانځه په ټایم باندې ټلیفون راشي نو دا به ما نه ډسټربه کوي، زما موبایل به الریډي سایلنټ وي اټومیټیکلی. نو دوستانو که دا ویډیو ستاسو خوښ شوي نو زموږ د پښتو ټکنالوژي چینل ضرور سبسکرایب کړئ او د مزید ویډیوز لپاره د ګنټۍ نشان ضرور بجاو کړئ. والسلام.